خزر خانه وایه کنه څه کار کوې نن سبا همدا خبره ده وایي څه کار کوې ما سره یم خو زه تا سره یم وایي ته په کومه پوله ناست یې زه هم درسره ته هم بېروزګار یې زه هم بېروزګار یم موږ داسې شړ شم کو دا وطن چې ته هم موږ سره ګرځې خو چا سره وګرځو بل دلته زمونږ داسې ملګری شته وایي چا ته ورنږدې کېږو کار راته وګوره وایي کار نشته هلکه خو وګوره دنیا کارونه دي که نه ډېره ګرانه ګراني ده څه کوه نو څه که نه په تش ګرځېدو خو هم نه کېږي هلکه هلک دا خر را روان کړی دی ما خیلی دا خرڅوي مړه موږ سره دومره روپۍ چېرته دي چې اوس خر والو او تا نه ما کر خطا وکړه چې پیسې راکړه خو صبر خو وکړه که نه چړي لاندې ساه واله کړه نو څه یې غوږ روان دی ته داسې کار وکړه ته داسې لاړ شه زه ورځم پوره 10 منټه پس بې ځان صحیح ده به زه داسې لاړم روان شه که نه غر شي ودرېږه لکه چېرته روان یې اما دا خر وړمه مېلې ته او خرڅوم یې خرڅې او ولې یار یې څه علمې نه علمې په څو یې خرڅې په 50,000 یاره چې زه درته خرڅ کړم نو ما ته ورپېسو 50,000 نه چې دې زیات خرڅ کړو نور ستا بس نه چې زه هلته صفت شروع کوم بیا د مرۍ نه نیولې م چې دا نه بېغمه شه سره اوس نه کومه ښه بېغمه شه راځه بس را روان یې که پوه شي او شی خو خر دی که نه سې په وایي خر دی خر دی راځه موږ له میله کې کار ونه ځه 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 او دا تا له کوم ځای نه راوستې ما خپل دی که نه د خر بچی دی تا سره نه نه د خر بچی دی ها د خرې خو نه دی د خر دواړو دی داسې پاکه په خبره شریک یې راوړی داسې کار وکړه چې همدلته یې ودرم او بس تی د خرڅ نو بېغم اوسه او بس ته صرف دلته را سره ودرېږه چې لتې متې ونه وي او ونې تښتي که نه ما دله نیولی دی ما دله پړې نیولی دی پړې هم تاله ده خره بچې دا به دلته ودرېږه راشئ لکه راشئ سمپل خرم راوستی مینې ته ښه داسې الوځي لکه د باز او وزن د اس نه زیات وړي داسې خوشي لکه د مار کله کله کاپیم وایي داسې خرم راوستی دی داسې ماما دا خر په څو دی دا خو اوریجنل خر دی ښه صفتونه خو یې واورېده او 15,000 روپۍ او دا څونه ګران یار وای نو ولې زه یار خبره ما سره وکړو کنه تاسې نه له ما راشئ نور به راشي مړه دا داسې خر دی ښه ته د دې اندازه ګو لګوه چې دا به څو د خر شو تا لکه د هلیکاپټر غوندې بیا الوځي دا داسې خر دی وروره چې د شپې هم بار وړي او د ورځې هم وړي او چې صرف ورباروه دا خبره نشته چې دا به زه ودرېږم سلام علیکم ټپي چاربیتې وعلیکم سلام بخیر د لارې نه واپس راتاو شومه نو به داسې خر خو موږ نه دی راوستی بازار لکه نه دا چې په دوه خو ودرېږي او په دې دوه خو چې ډانس کوي او هغه تماشه چې وګوري ظالمه د دې هر څه ذمهواري به وي وای نو ذمهواري نه واسي دا دومره چغې او سورې وو او دا ګانې مانې خو یې پرېږده خبرې چې کوي کوي دا لیدلی به خو میلاو کړي ما سره اوس موبایل کې پیسې نشته که هغه نه شی شي که نه وګوره ودې کا ته وایي موبایل کې پیسې اچوه خرڅ شي قیمت یې څو روپۍ دی یاره موږ خو ډېرې ویو ښه خو تا دپاره لږ خیلی تاله هم ګوري ګوره هغه خو برابر دی که غاښونو باندې پوره دی مړه د دې غوږونو ته وګوره ښه دا چې د جاپان ته ویوړو که نه په ډالرو خرڅېږي په همدې غوږونو خو یې ظالمه که نه چې غوږونه ډېر مزېدار دي او دا سترګې ډېرې مزېدارې دي سترګو نه دی ګوره سوداګر یې که نه سړی د سترګو نه پېژني د ټول کمال په دې سترګو او په دې غوږونو کې دي بس آفرین بس ریټ وایه که جوړه شوه در کومې بس تا ما ته پیسې ډېرې زیاتې وویلې خو زه یو 2000 روپۍ به درله درکړم نه نه خفه نه شي دومره صفتونو سره دا ته په 2000 علي مړه کرکي نو ما سره نور گنجایش نشته دی که نه دې له به چې چشمې واچوئ که نه شاهرخ خان څه ته وایي خبرې ډېرې او سر یو بس 8000 روپۍ دې شلې او به شی راکوه چې ګاډۍ راولم چې پکې واچو مړه مې کم یې نه خرڅوم په 9000 یې هم نه ورکې دا روکې نه زه د سترګو د خاطر عالم چې ټول کمالات یې په دې سترګو کې دي او زه بس سادي شي څه خوبي خو په یو شي کې چې خلک په لر طرف خرڅوي میانه دا بل به راشي شعر وره وایه ګاګ زی او راځي او نه خرڅې ځانې په 9000 یې غوښتلو تا ته مال ته ختمه نه کړه چې ته به پکې ټر نه کې زه پوه شو زما خرڅ پوه شه تا ته به خپلې 15 روپۍ میلاو شو زر وره تا ته ما ویلي دي را شعر وره دا هغه صفتي خر خر خو زما په کار دی خر دې په کار نه خو ایله په صحیح خر واوړېدې
ها څنګه خر دی ډب ورکې اشرفای ورځي دا سره اوس نه ورځي صبر وکړه وګوره لکه یو خدای ولا کوم نه پکې راخته دا پسو دی دا جناب استاد لپاره 12,000 نه ماما دا ته څه کې 12,000 روپۍ خبره خو اوره کنه د معنی د اسومره بار واچو بیا ها پښتو غاني وای دا سره برین او تاغه کې د 10 ډانس کوي لکه مادوري ته یو موبایل شاته سره تیری موبایل شته موبایل خو ما سره نشته د سره خپل عادي څه اته لکه چلته غوجل کې پاتې شو ها نو څه گزاره پکې نه کیږي زاره پکې سترګو ته خو ته وګورم سترګو نه کم کم سترګې؟ سترګې خار ښکاري شاو باندې مارنجول ضرورت نشته تیارې تور سترګې د دې خپل نوم څه دی د دې نوم دې ته مخکې میتا بچن ویلې خو سم په بدل کو ها هغه زور شو کنه ها اوس وته ریکروشن وای ها دا چې په دې دریخ فیوچر یو په یو چې ډانس کوي اوه ا تماشا چې وګوري گزاره پکې نه کیږي مزاره هو د کار دی کنه ماما چې داسې 11,000 روپۍ بدل درکړم نه کیږي اور دې باندې شل کسانو غوښتو په لزم تب غلې شکنه یار ما خبره کې نه کیږي په لاس نه په دې خو نه کیږي ساده چې نه کیږي بس لاړم دا الله تعالی دې نه خر درکې خو دې نه خچر تشتا یاره ماما د کار دی کنه وای ستا 2000 روپۍ دی اوس به درکم دا هر څه نه خرڅوم یار بری شروع کړی څنګه نه خرڅې نه بس یې نه خرڅوم ته دا 2000 روپۍ نقدي واله او بس تیر شه د خر نه پوي شي به دا زه پوي شو خرڅې پوي شه دا واله ها ورته ته مال ته ختم کړه خو ما دا خپل واله کې کې کا دې اړې مې درکړه کنه ته ورسې زما دې اړې ما سره د صفته و چې دې کې دومره صفاتونه دي پتون نه دا ما ډاکې چرته خرڅولو ما خرڅ نه کی د سره خرڅوم نه می خرڅو مړې زمونږ دا من ورشي کار وشو دا خدای دې اوس ته تفصیل لو دا ته هو ولا ورکه کنه خمه وګ چې غسړی نه خو میزان په 2000 روپۍ باندې خلاص کو اوس میزان نه په 1000 روپۍ خرڅ کما 3000 به نور مې له پاتې شي ماما دی خو راشه دی خو متراشه کنه یار څه چل دی دا د اخر په 1000 روپۍ غوښتو ها بس ما در کوډو کنه مې دا وانه ها دا دې پړای او 1000 روپۍ راکوه ضرور زیناله ماما خاصي بازار ګرمولو په 10,000 روپۍ په دې څه شي کوم دا خو یو مسلمان دي صفاتونه دا وانه ورېدو د دې یو بل صفات دی هغه تعالی نه دی کړی څه شي دې سره د روپا نېشنلټي د نېشنلټي نلشتي مای منګه سکو مړه لری کا خبره وره د انګلند پاسپورت دی ورسره دا لکه چې ګڼ کپانو ښه 2000 روپۍ هم لاړي او هغې یې ویلي په 10,000 راکړه او ما نه یې اوس ناړي عجیبه خلک دي والله چې یار داسې پاټې را سره وکړو هره څوک دې اړیم نه ځه چې زه کور ته راځه دا اولاد یې ووه یا لکه ظالم د سیمو قمانه رانه خاصو د روپۍ نشي شمارل او پیسې دې تیار لاس کې نیولې دي ګوره ها ته پام کوو هر دغه د سم پلاتین جوړ کړو سم کار دی وګورئ دا کوي بس ډیر شي دی و ظالمانو تاسو ولاړې به مې راتین کړو خدي وکړي چې دلاري مې نه سینه ته چې دا د روپۍ شته او دا ولی ودا ایکټینګ چاو نو درې واړه شریکي 500 روپۍ ډیر شي دی مړه 1900 تا کم نه سي کودا او زرا زمونږ د 500 هم ډېری دي سبب بل څه پیدا شي قسم هغه کې خیر بېروزګاري. تاسو سلسله زیاتې والده او زه الله هم مرسي بېروزګاري زه ده. چیرې کوي چې ما سره ګرځي دا مزي پکوي